وعلیکم سلام. بختیار حکیمی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی قاچاقبر ده، ایران ته خلک تیروي، نو چې دی کله ایران ته خلک تیروي نو دی وایي چې ما ته خو به په دې تیرولو کې ګناه نه وي. نو محترمه اصل کې داسې نه که دا لاره دومره خطرناکه وي چې انسانان هلاک کیږي، نو اصل کې نو دغه خلک چې سفر کوي هلته ځي نو دا تقریبا بیا د معصیت سفر د محترمه ځان هلاکت ته اچول دي. ځکه حنفي فقها وایي چې که یو چیرته یو څوک تجارت ته تله او هلته د مرګ خطر پکې و نو د والدینو اجازه ضرور ده، باید والدینو نه اجازه وغواړي، که اجازه یې نه وله دا عقوق ده، یعنی ازارول دي، ځکه دا ګناه ده چې داسې د خطر جې ته سړی ځي. نو محترمه چې دا اوس خطر ده هلاکت ته، نو دا هم یو قسم معین ورسره ګرځي، خو د هلته محترمه چې احتمال ډیر د هلاکت وي، نو ډیر احتمال د هلاکت نو خو ضرور دا هم یو څه هغه کې راځي. بیا هم ورور دا مسئله ما صراحتا چیرته نه ده لیدلې، که الله زمینه مساعده کړه بیا به تحقیق پرې وکړم. الله دې جوړ لره وروره.